شروع کوم د الله تعالی د خوږې نامې نه چې بخونکی او مهربانه دی. زه بهرمن بهر د یو خپل خوږ ملګري اقبال محسن صاحب په فرمایش باندې د لټون بونیر د لارې تاسو ته یو څو شعرونه وړاندې کوم چې د غزل نه مخکې یو څو شعرونه دي چې زخم چاته نه ښایو په وس خبرې نه کوو. زخم چاته نه ښایو په وس خبرې نه کوو، موږ د زړه د درد چاته یو خس خبرې نه کوو، او اور په خوله کوو خو سر د مینې ښکته نه پرېږدو. اور په خوله کوو خو سر د مینې ښکته نه پرېږدو، دار وي که سنګسار وي شو خس خس خبرې نه کوو، او نن یې راته ووایي چې دا کور او پیغور نه کیږي. نن یې راته ووایي چې دا کور او پیغور نه کیږي، نن یې راته ووایي چې نور بس خبرې نه کوو. د غزل مطلع عرض ده چې هغه که هر څومره د تور او د پیغور سړی و، خو دومره وه چې په دې تور نظام راخور سړی و. هغه که هر څومره د تور او د پیغور سړی و، خو دومره وه چې په دې تور نظام راخور سړی و. ما کې کوه حوصله ون و اخر څومره به وه، ما کې کوه حوصله ون و اخر څومره به وه، په هر یو لور د شپې دیوتا ته رانسکور سړی و. او خدای خبر یره یې د چا وه په ذهنونو خورا، خدای خبر یره یې د چا وه په ذهنونو خورا، په هر یو کور کې په غوغا اخته په شور سړی و. خدای خبر یره یې د چا وه په ذهنونو خورا، په هر یو کور کې په غوغا اخته په شور سړی و. بس خو د مټ د تاوهلو پکې هېڅ څوک نه و، بس خو د مټ د تاوهلو پکې هېڅ څوک نه و. ګنې نو کوم خوا چې نظر تلو په هر لور سړی و. او زه هم حیران وم چې یو رنګ او د خوشحال مخې ته، زه هم حیران وم چې یو رنګ او د خوشحال مخې ته، خو چې خبره سپینېده پکې د کور سړی و. د غزل یو څو شعرونه نور چې بې مینې دي بې زړه دي مینهوال هغسې نه دي، بې مینې دي بې زړه دي مینهوال هغسې نه دي، او دی کلی هغسې خو کلیوال هغسې نه دي. ښایسته نظرونه چې لیوال هغسې نه دي، دا ورځې د سپرلي زما په خیال هغسې نه دي، او هغه زما په خیال د هغه کوره کډه کړې، هغې زما په خیال د هغې کوره کډه کړې، ورخاړي په کودرو کې سنبال هغسې نه دي، او راوایړوی رای ولی ښه یې د لاسه کوي، راوایړوی رای ولی ښه یې د لاسه کوي، دې پوه کوي چې اوس ګورې لیکوال هغسې نه دي، او دا بل چا د خپل نوم سره زما نامه لیکلی، دا بل چا د خپل نوم سره زما نامه لیکلی، دا کرښې ګوره بهره په دیوال هغسې نه دي. ډېره مننه، ډېره شکریه ستاسو د ګران نظر، ډېره مهرباني.